سلامونه ملګرو تیر ورځ ما د موبایل یو اپلیکیشن او ډنګ په نوم باندې چې د کوم طریقه تاسو کولای شئ خپل کورنۍ غړو ته په افغانستان کې پیسې ولېږئ یعنی موبایل کریډټ ورته ولېږئ هغې په اړه باندې یو ویډیو جوړه کړې وه. بیا ډېرو ملګرو دا پوښتنه وکړه چې زه باید یو ویډیو جوړه کړم چې د دې طریقې موږ څنګه موبایل کریډټ د خپل کورنۍ غړو ته په افغانستان کې لېږلی شو. بل څنګه موږ پرومو کوډ د کوم چې تاسو تخفیف اخیستلی شئ هغه څنګه ور اضافه کولی شو. نو زه غواړم چې په دې اړه باندې تاسو ته نن ویډیو جوړه کړم. زه به تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې تاسو دغه اپلیکیشن څنګه انسټالوئ، تاسو د دغه طریق نه خپل کورنۍ غړو ته پیسې څنګه لیږلی شئ، موبایل کریډټ څنګه لیږلی شئ، بله کوم پرومو کوډ چې کوم د تخفیف کوډ دی د 20 نه والا 25% هغه به تاسو څنګه ور اضافه کوئ، څنګه به استفاده کوئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. دغه اپلیکیشن تاسو په هر موبایل کې انسټالولی شئ، که تاسو سره آیفون که تاسو سره سیمسنګ هیڅ مشکل نه لري، هر موبایل کې تاسو انسټالولی شئ. په خپل موبایل کې به تاسو اپ سټور اپلیکیشن سټور ته راشئ، په دې کې به سرچ کې تاسو ډنګ ولیکئ. دا ګوره ټولو سر ته راغی ډنګ ټاپ اپ موبایل ریچارج، خو ما د مخکې نه انسټال کړی، زما موبایل کې انسټال دی نو ما ته اوپن لیکلی. که تاسو چیرې نه انسټال کړی تاسو ته به انسټال لیکلی، تاسو دغه اپلیکیشن انسټالولی شئ. هر کله مو چې انسټال کو دا بیا خلاص کړئ، کله مو چې خلاص کو نو دغه ډنګ اپلیکیشن به خلاص شي. ټولو نه لاندې وګورئ تاسو ته لیکلي سینډ ټاپ اپ، سینډ ټاپ اپ به ووایئ، ډایرکټ به دا ستاسو کنټیکټ لیست ته لاړ شي. اوس دا طبیعي خبره ده چې کوم ستاسو د کورنۍ غړی نو هغه نمبر به تاسو سیو کړئ، نو تاسو د خپل کنټیکټ لیست نه تاسو اخیستلی شئ هغه نمبر، هغه نوم راخیستلی شئ، نو هغه به ډایرکټ ستاسو نمبر به هلته واخیستلی شي. که چیرې تاسو سره نه سیو نو تاسو ډایل پیډ ته تللی شئ، هغه ځای نه هم تاسو هغه نمبر چې کوم دی ورکولی شئ. مثال زه دې اولني نمبر ته لیږم، دا ما سلیکټ کو. اوس دلته تاسو ته لیکلي چې تاسو څومره غواړئ څومره موبایل کریډټ دغه نمبر ته ولېږئ. مثال 15 یورو دی، دا وګوره مختلف مقدارونه ورکړي یا ستاسو خوښه چې څومره تاسو لیږئ. مثال زه اولنی چې کوم دی دغه 15 یورو انتخابوم چې 1103 افغانۍ کېږي، دا سلیکټ کوم. صحیح دی، دا ما سلیکټ کړې. نو اوس دلته راغی، دلته چې څومره یورو اخلي، څومره یورو کېږي او څومره افغانۍ ته اوړي، څومره افغانۍ ته راځي، تاسو کوم نمبر ته به ځي دا په 3 سکنډه کې سي. لاندې تاسو ته 3 طریقې ښودلي چې تاسو به څنګه دغه پیسې جمع کوئ. که تاسو اپل پی اکاونټ لرئ هغې نه اپل پی هغې نه جمع کولی شئ، که تاسو کارډ لرئ کارډ نه کولی شئ، که تاسو پیپال لرئ د پیپال نه کولی شئ. یوه خبره چې ډېرو ملګرو ذکر کړی و چې دلته خو اکثرا داسې ملګري دي چې هغه اسناد نه لري او هغه به څه کوي. دا یو ډېره مهمه خبره ده. دغه اپلیکیشن صرف او صرف تاسو کاختبلونه استفاده کولی شئ، هغې طریق تاسو پیسې لیږلی شئ. خو ښه خبره دا ده، زه مطمئن یم دغه ملګري به د یو بل سره اوسیږي. تاسو کولی شئ کور کې چې کوم ملګري اسناد لري، کوم کاختبلو لري، د هغه د کارډ نه تاسو دغه پیسې لیږلی شئ. صحیح دی، مثال دغه کارډ به تاسو بیا انتخاب کړئ. بله بعضې ملګرو څه ملګرو پوښتنه کړې وه چې کوم پرومو کوډ، زه دلته تاسو سره یو پرومو کوډ شریکوم چې هغې طریق نه تاسو 25% تخفیف به تاسو اخلئ. هغه پرومو کوډ به تاسو څنګه ورکوئ، دې منځ کې که تاسو وګورئ پرومو کوډ یې لیکلی، دا به ورکئ. دا چې کوم پرومو کوډ زه تاسو دلته لیکم همدغه پرومو کوډ تاسو استفاده کولی شئ. هر کله چې تاسو پیسې لګئ دا پرومو کوډ دلته ورکوئ، نو تاسو له به 25% تخفیف درکوي. تاسو به ولیکئ ډنګ په غټه کې #3 به ولیکئ، بیا به ټي ولیکئ، بیا به اچ ولیکئ، بیا به ای ولیکئ. اوس که دا زه اپلای کوم کار نه کوي ځکه چې دی نه ما مخکې استفاده کړې ده، ولې دا دغلته به تاسو کوډ ورکوئ او دا اپلای به وهئ. دا کوډ چې کوم دی یو ځلې زه بیا تکراروم چې د دغه طریق نه تاسو کولی شئ 25% تخفیف تاسو په دغه څومره پیسې چې لیږئ په دې کې واخلئ. تاسو به DING په غټه کې ولیکئ #3THE. صحیح ده، دا به زه کینسل کړم. کارډ چې کله تاسو انتخاب کو، تاسو پرومو کوډ هم ورکو، نو تاسو مخکې لاړ شئ. نو دلته بیا تاسو د خپل کارډ چې کوم ډیټیل دي، د خپل ستاسو د کارډ چې کوم معلومات دي هغه تاسو ورکوئ، کارډ نمبر او د ایکسپایري ډیټ او شاته چې کوم سکیورټي کوډ دی 3 نمبر هغه ورکولی شئ، په کارډ باندې کوم نوم دی هغه ورکولی شئ او کنټري تیار فرانس اخیستی دی. اوس دا لاندې شین چې کوم ټیک شوی دی دا څه معنی لري؟ دا معنی لري چې سکیورلی سټور کارډ فار نیکسټ ټایم. که تاسو غواړئ چې دغه د کارډ ډیټیل په دې اپلیکیشن کې سټور شي او تاسو آینده ته استفاده وکړئ، نو تاسو دلته ورکولی شئ. که تاسو نه غواړئ نو دا ختم کړئ. خو زما مشوره دا ده چې دا ختموئ، ځکه مې سیف کوئ. بعضې وخت تاسو نه پوهېږئ، تاسو نه غلطۍ کې پیسې لاړې شي، نو ښه خبره نه ده. نو دا تاسو آف ساتئ. زما خپله مشوره دا ده، ولې دوی اپلیکیشن چې کوم دی دوی ستا کارډ سره څه کار نه لري، تر څو پورې تاسو پیسې نه وي ولیدې کړي، تاسو نه یې ورکړي،
نو تاسو کارت ډیټیل نه ورکړي مخکې تاسو پیسې نه ځي او دغسې به تاسو پی ووایي. نو چې څنګه پی ووایي ستاسو پیسې به جمع شي او ستاسو چې څومره پیسې تاسو انتخاب کړي هغومره پیسې به په 3 ثانیو کې هغه نمبر ته هلته لاړ شي افغانستان ته. دغه به د موبایل کریډټ په شکل کې هلته لاړ شي او هغه چې تاسو کوم فامیل غړی دی هغه ته د موبایل کریډټ استفاده کولی شي. دغه طریقه وه. نو که تاسو څه پوښتنه لرئ خپل پوښتنه دلته په کامنټ سیکشن کې پرېښودلی شي. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکړم. مننه. په مخه